سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز سلرویش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن پنځشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 19 چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 9 سره برابر ده. زه شبنم وزیریم او تاسو ته له زیرو نیوز سلرویش څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. هند ته د متقي سفر ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزیر به د خپل هندي سیال او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي، اقتصادي، تجارتي د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. افغانستان کې د 8.9 میلیونه ماشومانو واکسین کېدل. د روغتیا نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې د شیري ضد واکسین کمپاین لومړي پړاو کې 8.9 میلیونه ماشومان واکسین شول. او د صنعت او سوداګرۍ وزیر 11 نړیوال کانګرس کې د ګډون په موخه چین ته لاړ. د خبرونو تفصیل. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هند ته په رسمي سفر لاړ. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد خبر ورکړی چې د هیواد بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي مسکو کې تر رسمي ناستو او غونډو وروسته د هندوستان هیواد په رسمي بلنه نوي ډهلي ته تللی دی. نوموړي زیاته کړې ټاکل شوې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به د خپل هندي سیال او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي، اقتصادي، تجارتي د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د شیري ضد واکسین کمپاین لومړی پړاو کې 8.9 میلیونه ماشومان واکسین شول. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د شیري ضد ملي واکسین کمپاین لومړی پړاو په بریالي توګه پای ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې شاوخوا 8.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 10 کلونو پورې دي د هیواد په 19 سړو اقلیمي ولایتونو کې واکسین شول. راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې له 9300 زیاتې د شیري پیښې ثبت شوې او 2015 تر اګست پورې نورې 8500 پیښې ثبت شوې دي. د دې ملي کمپاین تر پیل مخکې یوازې 55 سلنه ماشومانو د شیري لومړی دوز اخیستی و او یوازې 44 سلنه یې دویم دوز ترلاسه کړی و چې دا کم پوښښ ډېر ماشومان له واکسین پرته پرېښي وو او ناروغۍ ته یې لار پرانیستې وه. راپور کاږي چې دغه 2 پړاوه ملي کمپاین داسې طرحه شوی چې لږ تر لږه 95 ماشومانو ته له 6 میاشتو تر 10 کلونو پورې واکسین ورکړل شي. هغه ماشومان چې مخکې پاتې شوي وموندل شي او واکسین شي ترڅنګ یې د عادي واکسین خدمتونه بیا پیاوړي شي ترڅو د اوږدې مودې لپاره له ناروغیو د ماشومانو ساتنه وشي. روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي شیري د نړۍ له هغو ناروغیو څخه دی چې ډیر ژر خپریږي او د ماشومانو ترمنځ د واکسین وړ ناروغیو له کبله د مړینې یو له اصلي عواملو څخه ده. په افغانستان کې چې د عادي واکسین ته لاسرسی محدود دی او زیات ماشومان له سوء تغذیې سره مخ دي، شیري کولی شي جدي روغتیایي ستونزې لکه سینه بغل، ړوندوالی او ان مړینه رامنځته کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر 11 نړیوال کانګرس کې د ګډون په موخه چین ته لاړ. د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د یاد وزارت وزیر نورالدین عزیزي پرون ماښام د آزادو زونونو نړیوال سازمان په 11 نړیوال کانګرس کې د ګډون په موخه چین هیواد ته په سفر لاړ. یاد وزارت ویلي دغه کانګرس چې د 2015 کال د اکتوبر له 10 تر 12 نیټې پورې د چین د هاینان ولایت کې جوړیږي د آزادو زونونو رول ارزونه، د همکاریو پراختیا، د تجربو تبادله او د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو پیاوړتیا څیړي. وزارت زیاته کړې نورالدین عزیزي چې د یاد سازمان مسؤلینو په رسمي بلنه د وزیرانو په ناسته کې ګډون کوي. ګډون کوونکو وزیرانو ته د وینا ترڅنګ به له هغوی سره 2 اړخیزه لیدنې هم ولري. د یادونې وړ ده چې د دې کانګرس 10 پړاو تیر کال په دوبۍ ښار کې ترسره شوی و.
د کانونو او پېټرولیم وزیر له قزاقستاني پلاوي سره لیدلي دي. د کانونو او پېټرولیم وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد وزارت وزیر ملا هدایت الله بدري د قزاقستان د ټرانسپورټ وزارت له مرستیال ژان بیک تایزانوف او مل پلاوي سره لیدنه کې دواړو لوریو د اړیکو پر ټینګښت د دوړخیزې سوداګرۍ او د جیولیټیکي اکتشاف او نورو اړوندو سرچینو په اړه خبرې کړې دي. خبرپاڼه کې راغلي چې د قزاقستان د صنعت او ساختمان وزارت مرستیال د افغانستان د کاني سرچینو په ځانګړې توګه د سرو زرو او مسو کانونو په برخه کې د خپل هیواد د کان کیندنې شرکتونو د پانګونې خبره کړې ده. د غرض د قزاقستان د ټرانسپورټ وزارت مرستیال له تور غونډۍ څخه تر هرات ولایت پورې د ریل پټلۍ د جوړېدو په موخه د کان په بدل کې خپل وړاندیز د وزارت له مشرتابه سره شریک کړی. د کانونو او پېټرولیم وزیر د هیواد د کاني سرچینو او پانګونې په برخه کې د یاد هیواد د لیوالتیا هرکلي ترڅنګ ډاډ ورکړی چې د کانونو د قانون او کړنلارې اړوند به ورسره همکاري وکړي. د ترکمنستان پلاوي او د افغانستان برېښنا شرکت ترمنځ د ټاپ او 500 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزي پروژو په اړه دویمه ګډه تخنیکي ناسته ترسره شوه. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې د یاد شرکت عمومي اجرایوي مشر ډاکټر عبدالباري عمر د دې ګډې تخنیکي ناستې په دویمه ورځ له ترکمن پلاوي سره د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا لیږد پروژې یا ټاپ، د ترکمنستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د لیږد مزي، د کرکي کابل 500 کیلو ولټ لیږد مزي، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ او د جوزجان د خماب او قرقین ولسوالیو د برېښنا رسونې پروژې او نورو ګډو پروژو په اړه خبرې کړي. یاد شرکت زیاته کړې چې په دې ناسته کې د ترکمنستان برېښنا د نړیوالو پروژو عمومي مشر مراد آرتیکوف ویلي چې د بهیر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د برېښنا انرژۍ په برخه کې لا ډېرې ګډې همکارۍ پیاوړې کړي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس په پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبا خبرونه د الله پامان.